حکومت د سیمې هیوادونو او نړۍ سره ښې او متقابلې اړیکې غواړو. هند کې د افغانستان په تړاو د جوړېدونکې غونډې په درشل کې د افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې افغان حکومت د سیمې هیوادونو او نړۍ سره د ښو او په متقابل احترام ولاړو اړیکو غوښتونکي دي. د مجاهد په خبره ښه همکاري د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري او دوی غواړي له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړۍ سره په سوداګري او نورو بیلابیلو برخو کې ښه همکاري ولري. مجاهد یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ کوم هیواد ته ګواښ نه پیښیږي او په خبره یې له ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې، اقتصادي راکړه ورکړه، ټرانزیت او راشه درشه غواړي. باید وویل شي چې مجاهد داسې مهال له خپل لوري د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د ښو اړیکو ډاډ ورکوي چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې د هند په کوربتوب د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونه ګډه ناسته ترسره کړي. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.